د دې ساعت تازه او لنډ مهم خبرونو ته ښه راغلاست. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د پښتونو ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی حکومت د ژره تر ژره پښتون آزاد کړي. د پښتونو ژغورنې غورځنګ غړي وایي پاکستانی حکومت د خپلو غیر قانوني اقداماتو نه لاس په سر کیږي. دغه غورځنګ غړو تازه په خپاره شوي پیغامونو کې له حکومته غوښتي چې منظور پښتون دې خوشی کړي. دوی په خبره پښتون ضمانتونه د محکمې له لوري منل شوي دي، خو حکومت لا هم د خوشي کولو لپاره اقدام نه دی کړی. دغه غورځنګ تیره ورځ هم په ډېره اسماعیل خان کې یوه لویه او بې مخینې غونډه رابللې وه. دوی په دې غونډه کې له پاکستاني حکومته وغوښتل چې ژره تر ژره د منظور پښتون آزاد کړي. کابل سرور دانش او ورسره مل پلاوي اسلام آباد ته تللی دي. د ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه په جوړېدونکي نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی ده. له سرور دانش سره په دې سفر کې لوړپوړي حکومتي پلاوي ګډون کوي. د ګډونوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر او همداراز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم په دې کنفرانس کې ګډون لري. کنفرانس نن پیلېږي او په هغه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه بحثونه کیږي. دغه کنفرانس د ملګرو ملتونو لوري جوړه شوې ده چې دغه سازمان مشري هم د ګډونوال دي. د نړۍ 10 هیوادونه او ادارو استازو په دې کنفرانس کې ګډون کړی ده. واشنگټن پوسټ د افغانستان سوله د ټرمپ لپاره ستر ازمویښت دی. واشنگټن پوسټ په یو مطلب کې لیکلي ټرمپ غواړي له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو دا د ټاکنیز کمپاین تر ټولو مهمه برخه ده. د سرچینې په برخه کې د ټرمپ بریالی شي چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي، اعتبار به په امریکا کې لوړ کړي. خو له دې سره دغه امکان هم شته چې برعکس افغانستان د جګړې یو بل پړاو ته دننه شي. په مطلب کې وړاندې راځي د ټرمپ ټینګار کوي چې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي، خو د دغه پریکړه په امریکا کې دننه مخالفین لري او دا ټول ځواکونه ایستل د افغانستان او امریکا په زیان بولي. واشنگټن پوسټ همداراز لیکلي چې ښایي ټرمپ د افغانستان له مسلې د خپلو ټاکنو لپاره سیاسي ګټه پورته کړي، ځکه ډیری امریکایي وګړي په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو پلویان دي او ټرمپ هم له دې مسلې د ځان په ګټه کار اخلي. کابل د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم لخوا د موازی حکومت جوړولو له ګواښ وروسته نن د کریم خلیلي په مشرۍ وحدت او د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت ګوندونه هم د جلا اعلامو په خپرولو سره د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د موازی حکومت جوړولو ګواښ کړی ده. په اعلامو کې راغلي که ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنې خلاف وروستۍ پریکړه اعلان کړي نو دوی به د ډاکټر عبدالله په مشرۍ خپل موازی حکومت اعلان کړي. کابل د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د امریکا سفارت د سرپرست سفیر راس ویلن سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي او حکمتیار د افغان سولې اړوند خپله طرحه نوموړي ته سپارلې ده. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، ښه وخت درته غواړم.